बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम इंजीनियर मोहम्मद नबी او دا د क्लास 5 پنځم کلاس ته مونږ باس یو ریویو ورکو چې په تیر کلاس کې مونږه څه کړو غنا په تیر کلاس کې مونږه پوینټس امپورټ کړو د پوینټ ګروپ پراپرټي باندې مونږ کار کړو بیا به کې مونږه دا لیبل سټایل جوړ کړو ها پوینټ لا اوس په نیکسټ کلاس کې بس کو ځکه چې په دونه لګو پوینټونو باندې خو زمونږ کار روانيږي نه نو زه به دې چل کوم چې دې تقریبا یو 2400 پوینټونه زده ته امپورټ کوم دا روټ سروې دا فایل به زه د دې ویډیو سره درولېږم او په ډسکرپشن کې به هم یې ښه تاسو ځان له کاپی کړئ په نوٹ پیډ کې سیو کړئ ښه خپل نوم باندې کې په نوٹ پیډ کې پیسټ کړئ او بیا سیو کړئ او بیا دلته په سیول 3D کې امپورټ کړئ ښه چې طریقه ته آسان شي نو کوشش په زما دی چې په دې فایل کې کار کوم ښه دې څه باندې کوم چې دلته براشم او نیو بکولاګم نیو بنه کولاوم زما دا کم فایل چې دا چې پکې بار بار سیټینګ کوم دا به څه کما سیو ایز به کما چې سیو ایز مې کو نو 5th کلاس ته براشم دلته به تولې کوم چې کلاس 5th صحیح شو کنه نو دلته به څه کم دا به سیو کم نو دا ما سیو ایز کو نو اوس په دا پوینټونه ډیلیټ کم دا پوینټونه به ډیلیټ کم یا به دلته کې راشم کنه په دې پوینټونو باندې برایټ کلیک کما او دلته کې لیکي دي delete points are you sure you want to delete the points no yes okay پوینټونه لاړو ټیک ده کنه اوس په ځا طریقې کار سره هم اقا طریقې کار چې رائټ کلیک په کما کریټ تا دلته براشم امپورټ تا په امپورټ کې با فایل د دې سره اډ کما یعنی کلاس 5 ته بلار شمه زما سره دا فایل له ها PENZ یعنی په ډسکرپشن د دې نشته نو مونږه سیو کړی دی په PENZ سپیس ډیلیمیټډ باندې صحیح ده د ټوټل سټیشن نه دي راځي خاطر فایل هر قسم راتلی شي بیا دا فایل سپیس ډیلیمیټډ سره یو کاما سره په دې باندې په کلاس او ان شاء الله خدا مو سکو اوپن میکو نو دلته کې مال پکاره چې PENZ سپیس ډیلیمیټډ پرونی کلاس کې کاما ډیلیمیټډ نو دا هر یو سره کاما راغلو دا سپیس ډیلیمیټډ دی نو اټو ډیټیکټ کړی دی خاطر نو PENZ دی صحیح ده 1000 2000 زمونږه ویلیو وا او دا د سیلاند دا به څه کما اوکے به کما چې اوکے می کو کنه زبو د لګ ویټ وکما بیا چې راشم دی پوینټس ته وګورئ صحیح ده کنه دا د روټ سروې ده نو دا پوینټس مونږه د سیرالو ښه اوس د هر یو پوینټ سره به سری کلی وګوره ډسکرپشن یې نشته نو نور لیکل دی چې پوینټ نمبر دا د ایسټینګ دا د نارثینګ دا د دې په سنټر باندې موږ روټ ډیزاین کوو صحیح ده کنه په خپل باندې به روټ د دې ډیزاین کوو نو په سنټر با څنګه روټ ډیزاین کوو دا غي د پاره په پوینټونو څنګه جوړو اوس خبره ده کنه چې دا ټول پوینټس نه دي دا زموږ سره سروې پوینټس دي صحیح ده دې ته موږ ځان لا کنټور ویلې شو کنټور پوینټ وته ویلې شو کله دې سره رائټ کلیک وکم کنه پراپرټی ته راشم یار دی کوګو پوینټ دی ته کوګو پوینټ وینو دلته کې براشم یې دا د زر ګوټي زوم کم کنه د پراپرټی دی دې ته وګوره کوګو ټیب جنرال ټول دی د پینل وای صحیح ده کنه په دې پینل کې پراپرټی ہے صحیح شو پراپرټی می ګلاو کړه ها دلته کې لیکل دی پوینټ نمبر هو ویریس دی را ډسکرپشن سره نو را ډسکرپشن خو سره د دې شته نه مونږ ته وایو دا زموږ سره سدي کنټور لیول دی نو بس سپ لیول وځي په لیولز خپل سپیل به لیکو چې LEVEL صحیح ده کنه چې بیا موږ ټیک ټیک کار کولای شو صحیح ده ما دې څو لیکو لیول مو ته لیکو اوس وګورئ چې د دې سره په ډسکرپشن کې لیول راغی کرانه ښه وګورئ ته لیول سره راغی دا لیول دی صحیح ده موږ لیول اغستې دي خو روټ په ګلان دی ډیزاین شوی صحیح ده نو روټ به څنګه ډیزاین کیږي د دې پوینټونو په سنټر باندې بزو او روټ به ډیزاین کوو تاسو به واجب کلیک مونږ که هر ځای کې وکړو خو د دې پوینټونو نه بنوځو صحیح ده لکه څنګه دا درې پوینټونه موږ راکړی شو خو د دې سنټر باندې نقشه دې بزو او دا اند پوري صحیح ده د دې لپاره ښه خبره ساده لګا ته کې یا ته زاړه پوینټونه ګوري یا نیو پوینټونه جوړې کړه ښه خبره دار چې هغه له ګروپ جوړ کی ښه پوینټ ګروپ جوړ کی څه جوړ کی نو دلته کې راشه په پوینټ ګروپ باندې رائټ کلیک او د سری کړئ دی په دې زوم کې د ځخه ما د لیکل نیو
نیو کا زوم آؤٹ کا نیو ته بدل د ګراشه مدلته به ودولې کوم چې یاره زو سکوما روډ سنټر زمو سره پوینټونه به اوس مونږ لګو روډ سنټر ډېر ذهن وته کولاو کا ها مکمل ذهن وته کولاو کا نوم به صحیح روډ سنټر پوینټ سټایل به صحیح بیسیک پي لکه پوینټ سټایل ورځانه جوړول هم شمه پدې کې دا مخ کې نه پراته دي کزه چې دا پوینټ سټایل لګوټي ایډیټ کوم تاسو ته اندازو شي دلته کې وردا دا پوینټ سټایل لاندې پراته دي مختلف پوینټ سټایل دي صحیح ده او د لیکل د یوز کسٹم مارکر نو زما مونږ چې د ځان لا د روډ پوینټونه لګو نو هغه به د سی ګور خای بده یو کلیک وکړئ چې د کینسل شي دا راواله دا پلس نشان مو سره ورکوي مای د سی دا سرکل دی او پلس نشان دی بګي دا به صحیح دا به سره روډي ښه دا مې اپلای کو او خبره دا چې کریټ نیو تراشم کنه په انفارمیشن کو د سولې کم روډ سو ته ولیکم روډ سنټر ها چې موږ ته بیا خپل خبري معلومین مارکر به سي دا به یې دا به سره پلس کې ولګو ها دا سپریشن یې نه کنه مطلب دا چې د دین او رقم خا یو راواله کته وګ نه لګي نو دي سي خو دا پدې کې سلیکټ کا بیا پدې کې جدا سلیکټ ها دا اپلای کا او اوکے کا روټ سنټر دلته کې راغې پوینټ سټایل دیم چینج کو اوس و چې لیبل به صحیح مونږه لیبل به دې ته عقلېږي کم چې مونږه پی ای ان زد ډي جوړ کړو اوس دا پوینټ ګروپ په صحیح نو زه دلته کې نه خنو کوم را ډسکرپشن ته دلته ناراضه مې انکلود ته براشم دا کم ګروپ چې زه جوړوم په دې کې به کم پوینټونه انکلود نو پر را ډسکرپشن به هغه پوینټ زموږ سره صحیح روټ سنټر نه آر سی موږ څه ته ولیکو روډ سنټر زه چې هلته کم پوینټ لګوم که نه مینول یو پوینټ لګوم نو هغې ته به زه څه یم آر سی د هغې ډسکرپشن به صحیح آر سی ها اوس دی وایي چې بس دا به کې انکلوډ نور به کې بلکل ګوتې نه وم ښه دا به څه کومه اپلای به یې کومه او اوکې به دلته وګورئ پوینټ ګروپ کې څه راغی روډ سنټر په دې کې به زه اوس یو ګروپ بل جوړ کړم څه چل به وکړم اوس پې پوه شئ ښه دلته به ورته ولیکمه لیولز څه مو ورته ولیکو ښه نه لیولز مو ورته ولیکو ټیک شو اوس روډ سنټر دلته کې څه راغلی دی روډ سنټر زم روډ سنټر نه دی بس دا بیسیک یو پوینټ دی او ډسکرپشن دی بالکل دقه یي خو پوینټ ګروپ دلته کې ورته زه سلیکټ کوم خو نه دلته حاجت نشته انکلود نو را ډسکرپشن دا زموږ سره را ډسکرپشن دی که نه مونږ هلته څه لیکلی ولې سپیل به ګوره ټیک لیکئ ښه په سپیل کې به ګوره غلطي نه کوي صحیح ده ځکه بیا به نه راچوتی بیا یې نه پېژني لیول هلته به ورته څه لیکلی لیول نو اپلای کا او اوکې کا اوس که مونږ وګورو دی لیول ته داسې په دې ټیک مارک شوی دی خو هغه بلیک دی صحیح ده بالکل پوینټ مارک ورته شوی بلیک مطلب دا چې په دې کې پوینټونه شته نو ته راشه دا پوینټونه دې کې ایډیټ کړه چې څو دي د ټول لیول سره چې څومره پوینټونه ټچ دي د ډسکرپشن سره هغه موږ د ټولو خو ښه اوس د روډ سنټر کې دا پوینټونه ایډیټ کول خو دلته اپشن نه راځي صحیح ده نو دلته کې اوس چې موږ کوم پوینټونه لګو دلته به هم داسې بلیک داسې مارک ولګي ښه نو اقا پوینټ کریشن ټولز په کولاو کې دلته کې به اوس راشي د مسلینیس مینول ته دې ته مسلینیس مینول وایي مینول یو پوینټ لګوي دا مې راوغستو کمانډ هم ورکولی شم مینول MANU مینول یې په خپله راغی انټري زما یاره روډ به د دې ځای نه سټارټېږي صحیح شو که نه نو د روډ ډسکرپشن به صحیح دلته کې لاندې وګوره صحیح لیکلی انټر ا پوینټ ډسکرپشن نو پوینټ ډسکرپشن به صحیح ښه نه پوینټ ډسکرپشن به وي RC ځکه چې هلته کې مونږ ورکړی دی RC اوس که په سپیل کې بدلون دلته ما لکه په اپر کیس کې ولیکو که نه RC او هلته کې مې ورکوډ لیکلی لور کې مې لیکلی یا مې بل څه چل کړی نو دا پوینټ به هلته نه چوتېږي صحیح ده نو RC مطلب اپر کیس کې ولیکو نو بکار چې په پوینټ ګروپ کې هم صحیح RC ها دا مې کلیک کو که نه او اوس دې تپوس کوي د پوینټ الیویشن شته مونږ ته وایي نه دا خو مونږ خپل یو ډیزاین پوینټ دی د الیویشن نشته نو صرف انټر کوو دا راغی RC یو پوینټ وته دلته ولګوه وس انټر کا RC وته معلوم دی په خپله یو پوینټ وته دلته ولګوه RC وته معلوم دی صرف انټر کا
الیویشن ولم انټر کړه دغه شان دا پوینټونه سکه جوړ کړه په دې طریقه ښه ویډیو ته ګوره صرف تاسو د پوهې لپاره صحیح ده که نه نور به تا په سایټ کې به دې پوینټونه په خپله چوت کړي ګورئ ښه هلته کې به صحیح تاسې انډرلاین اغستی دا خو به کې مونږ صرف د دې لپاره جوړو چې تاسو ته پته ولګي ښه ټیک شو په دې طریقه باندې روان یم ډېر په غور او فکر سره ورته ګوره ګران دا سیول تھری ډي ګوره دومره ایزي دیم نه تاسو ته خو لکه ایزي درشي که نه اورو څه ټایم په ونه لګي خو نه دا دومره ایزي وانه لګي ښه چاته دا پوینټونه ما شروع کړي دي ٹھیک ده آر سی پوینټونه دي صحیح شو راشه دا خبره پاتې ده ها دلته راشه یعنی په دې باندې به زمونږه دا زموږ سره روډ الاینمنټ دی صحیح ده که نه صحیح زموږ سره روډ الاینمنټ ها زه دا لیبل چینج کولی هم شم خو په دې پوزیشن کې دلته ساجت نشته ښه دا پوینټس جوړ شي دلته به دا موډ دی که نه په موډ کې بیا پوینټونه دوه درې ځکه دا خو زه له کوم خو تاسو هلته بیا په سایټ کې چې دی که نه صحیح صحیح پوینټونه به راغلی ښه دا خو زه صرف ستاسو د پوهې دپاره اوس لګیا یم ډېر په غور فکر سره ورته ګورئ صحیح ده چې صرف پې تاسو پوه شئ دا زه لګیا یم پوینټونه لګوم ښه ډسکرپشن ورته یاد دی او لیول د خو دلته کې د پولي لاین دپاره لیول ته ساجت نه هغه بیا په ډیزاینینګ کې راځي ښه او روټ ډیزاین کې به راځي په دې به بیا مونږ ټاون پلانینګ هم کوو صحیح ده که نه ټاون پلانینګ ټیک شو که نه دا زه څه کوم پوینټ لګوم ښه کافي روټ دی صحیح ده تاسو ته ځکه ګورئ چې پریکټس یو ښه وشي که نه دغه شان بیا تاسو دا فایل به دې سره اټیچ شي ډسکرپشن می کاپی کا په نوٹ پیډ کې پیسټ کا بیا هغه سیو کا هم خبره ده تاسو خو سیم په نوٹ پیډ کې درلېږم ټیک ده کنه دونه نه پاتې دا پوینټ لګوم ټیک شو لګي د end point په دې ځای کې ولګوم ټیک شو اوس تاسو موږ سره څه شو لکه دا پوینټ موږ ولګول اوس دلته کې وګوره د روټ سنټر باندې داسې یو مارک راغلی دی صحیح ده که نه دا یلو مطلب دا چې دا اپډیټ کول غواړي نو په دې باندې رایټ کلیک کړه دا څه کوه اوس اپډیټ یعنی اوس دا ته ایډیټ کړه هر څه پکې راغلي مطلب دا چې په دې کې آر سی پوینټونه راغلي اتوماتیک پوینټونه ډیټیکټ شوي دي صحیح ده که نه هغه پکې راغلو ښه نو دا زموږ سره شو ټیک شو نو دا زموږ سره څه شو چې روډ سنټر شو ښه اوس دا به زه به سره کنیکټ کوم څنګه دا پوینټونه به یو بل سره اوس کنیکټ کوم څنګه لکه د دې نه به د روډ دا سنټر لاین څنګه راوباسم دا پوینټ د هر څه دپاره کېدی شو خو ما دلته کې صرف د دې دپاره وکړو چې ته به پوه شي صحیح ده که نه اوس دلته کې راشه که نه د ډرا پینل ته راشئ ډرا پینل دا ډرا پینل په څه کې دی دا په دې هوم ټیب کې دی ها ډرا پینل ته راشه نو دلته کې کلیک وکړه صحیح شوه په
په دې کریټ لاین باندې کلیک وکړه دا بس لاین دی کریټ لاین بای پوینټ رینج دی کریټ لاین بای پوینټ ابجیکټ دی ټیک شو کنه بای پوینټ نیم دی نو دا بای نارتینګ ایسټینګ دی نو موږ پوینټ اب کریټ لاین بای پوینټ ابجیکټ باندې به کار کوو نو دلته چې زموږ سره دا دومره ډېر پوینټس دي دې سره به زه کومه که چېرته زه دا ګروپ جوړ نه کړم که نه نو دا مشکلات به ماته وي ښه نو زه به څه چل کوم اوس دلته کې به راشم دا به سلیکټ کړم ښه لیولز به سلیکټ کړم سلیکټ راشه او لیول څخه دا سلیکټ شو که سلیکټ نه شو ښه دلته کې راشه که نه زه دا ځای کې زوم کوم دې ځای کې دی په دې باندې کلیک وکړه آیسولیټ دا هایټ که دغه ابجیکټ څه دا هایټ که تاسو وګورئ دا ما هایټ لو که نه یعنې لیول دې څه شو هغه دې هایټ شوې اوس اساني شوه که نه شوه په دې پوینټونو لګولو کې نو په لاین بای پوینټ ابجیکټ باندې به زه دا لاینونه د یو بل سره څه کړم کنیکټ کړم پوینټونه به یو بل سره کنیکټ کړم ګورئ ښه ایزي صحیح ده که نه وګورئ ټیک شو که نه دغه شانې په دې ترتیب باندې لاړ شه ښه ښکلی راشه دا بای پوینټ ابجیکټ دی خطا شو د نه اسکیپ ته نه ووالی شو بیا راشه لاین بای پوینټ ابجیکټ راوالی دغه شان په دې طریقه باندې خو بله خبره یاد ساتل پکار دي دا کم لاین چې زه را کوم په کار چې د دې دپاره موږ لیر جوړ کړی ښه بغیر د لیر نه کار کول هسې نه وي پکار اوس په دې کې دا لاین بای پوینټ ابجیکټ دی نو موږ له خو پولي لاین پکار دی او دا خو انډیویجول لاین جوړېږي لګیا دی دا بس تاسو وینئ چې انډیویجول لاین څه ته وایي ملټي سلیکټډ لاین څه ته وایي دا زموږ سره د روډ الاینمنټ کوم چې به تاسو د سایډ نه راوړئ یا دلته موږ ډیزاین کوو صحیح ده دا زموږ هغه الاینمنټ لاین دی صحیح شو دا وګورئ موږ له خو پکار دی چې دا دي صحیح موږ له پکار ده چې دی په یو کلیک باندې سلیکټ کېږي نو زه به چلو کوم چې د دې نه اوس دا پوینټونه هایټ کړم نو روډ سینټر ته به راشم داسې زه یو ایډیشنل کار کوم تاسو ځان له په بله طریقه کوئ خو زه چې کوم کار کوم زه یم یاره په دې طریقه باندې به ښیي دا لکه هایټ کوي دا ته م هایټ شوی صرف لاین پاتې شوی زمونږ پوینټونه باندې ډسټرب کېږي صحیح ده نو ځکه به د یو لاین باندې رایټ کلیک کوم نو سلیکټ سیمیلر باندې کلیک وکړم دا ټول لاینونه سلیکټ شو اوس دلته ګورئ ښه پی ایډیټ یو کمانډ دی څه دی پی ایډیټ پولي لاین ایډیټ دی وایي دلته ورته وګوره زوم مې کوی وایي سلیکټ پولي لاین آر ملټیپل زموږ سره خو پولي لاین نشته خو ملټیپل به ورته کلیک کوم دی وایي سلیکټ ابجیکټ نو دا ټول ما سلیکټ کړو دی خو ما سیم الیویشن نه ورکړی چې سلیکټ مې کړو دا مې ورته انټر کړو انټر نه بعد میں دقه وائی پریس کو انټر کو دا وائی نه بعد میں جاین کو صحیح ده جاین نه بعد میں یو انټر بل ورکو ٹھیک شو جاین میں کو یو انټر میں بل ورکو ٹھیک شو بیا میں اسکیپ کوي تاسو دا چیک کړئ یو لاین شو کنه شو ځه خو خبره بدایت ساتي ګورئ چې د الیویشن و کنه په دې پوینټ کې ستا الیویشن پوینټونه بای پوینټ ابجیکټونه بیا به دې ګوره پولی لاین نه جوړیږي ښه ناغه د پاره بیا تاسو چل کې چې هغه پوینټونه بس کې د دی هغه لیول به لرکې یا به پولی لاین باندې ډرا کې ښه دا شوی یو طریقه ٹھیک شو دا زه پولی لاین باندې ډرا کولای شم دا دونه تکلیف چې ما وکړو زه یې چلو کوم چې اوس پراشم دلته کې یې زوم وکړو او ان به کوم هغه آیسولیشن به ان کوم دلته وګورئ اوس په ټول پوینټونه راشي راولو کنه زما روټ لاین شته کې نشته زه به چلو کوم چې دا لاین به څه کوم دا لاین می سلیکټ کو کنه مې داتې هایټ کا دا لاین دې هایټ کو یاره مې چلو کې دا لیول زه سلیکټ کوم کنه داتې م هایټ کې هایټ شو کنه شو ها اوس د دې نه بعد راشه کنه 17 راشه پولی لاین تراشه نو د پولی لاین د پاره
پوینټ د پاره چې کم نغه لګېدلی که نه هغې ته موږ څه وایو نوډ یعنې مونږ که ابجیکټ سنیپ ته راشو که نه دا به زه ټول کلیر کړم او نوټ ته به نښه وکړم نوټ ته چې صرف پوینټ سلیکټ کېږي نه پی ایل انټر اوس ګورئ صرف پوینټ سلیکټ کېږي نور خوا شاته ورسره هېڅ ایریا نه سلیکټ کېږي وګوره دا مونږ ته دغه کېږي وګوره ټیک شو په دې طریقه باندې ته خپل پوینټ څه کړه هغه بوځه صحیح شو نو بیا پکې نور څه ایشو نه راځي نو دا پوینټ چې هلته کې لاړ شي دی په یو کلیک باندې بیا سلیکټ کېږي دی د پی ایډیټ ته بیا حاجت نشته دا دویمه طریقه شوه خو زه بس دا انډ کړمه ما اسیم ځان له پولی لاین جوړ کړی دی جو هغه پولی لاین زما سره څه دی دلته کې ډرا پروت دی ټیک شوه که نه نو مونږ په دې کې څه چل وکړو مونږ په دې کې دا وکړو چې دې ته مونږ پوینټ امپورټ کړو په دې کلاس کې دا پوینټ امپورټ کېدو نه بعد مونږ داسې چل وکړو چې ګروپ مونږ ګروپ جوړ کړل صحیح ده که نه نیو ګروپس په دې کې مونږ جوړ کړل صحیح شوه لکه لیول او روډ سینټر بیا مونږ څه چل وکړو لاین بای پوینټ ابجیکټ باندې کار وکړو په پولی لاین یو پکې کار وکړو صحیح شوه او هاید او په آیسولیشن مطلب دا لکه اوس مونږ وایو چې دا یو لاین دې صرف پاتې کا نو دا به زه آیسولیټ کړم نور به دې پخپله هاید شي دا بیا انډ کا ټیک شوه په دې کلاس باندې پوه شوي انشاءالله نیکسټ کلاس پورې ما اجازه راکوي د الله په امان